د دې اونۍ لومړنۍ غونډه د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون ناسته وه. په یاده غونډه کې افغانستان ته د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو د ښه کیفیت په موخه اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. همداراز اقتصادي کمیسیون پریکړه وکړه چې هیواد ته د واردېدونکو نفتي موادو او غازو د کیفیت او قیمتونو د کنټرول لپاره باید د اړوندو وزارتونو او ادارو لخوا یوه ګډه کمیټه جوړه شي. د زمرو په کور کې نشوې د چا هیلې ګړندۍ لرو یاد د خپلواکۍ. د دې اونۍ په دویمه غونډه کې ملا عبدالغني برادر اخوند د ازبکستان د ولسمشر له اقتصادي مرستیال سردار عمرزاکوب سره په چارچینار مړۍ کې وکتل. ملا صاحب وویل په افغانستان کې اوس مهال د پانګونې لپاره شرایط برابر شوي او ازبکستان کولی شي چې د مزار شریف پیښور کابل ریل پټلۍ او د پولخمري د 1500 کیلو واټه برېښنا د ترمیم په برخه کې پانګونه وکړي. پر دې سربیره ملا صاحب د هوایي چلند او هوایي ډګرونو د تنظیم په موخه په راتلونکي کې په ازبکستان کې د 3 افغانانو له مسلکي روزنې هم ستاینه وکړه. ښاغلي عمرزاکوب ژمنه وکړه چې په راتلونکي مارچ میاشت کې به د مزار شریف پیښور کابل ریل پټلۍ د لومړنۍ سروې ترڅنګ په نږدې وخت کې د پولخمري برېښنا د تولید چارې هم پیل کړي. لرو یاد د خپلواکۍ پر جهان باندې بلند لرو نشان د ازادۍ لرو یاد د خپلواکۍ.